इतना नजदीक बैठ के डॉक्टर कभी इंजेक्शन नहीं लगाएगा। ګرانو مینوالو د پښتو ژبې لیجنډ اداکار اسماعیل شاهد د یوسف جان تمانځي سره د خپل ژوند باره کې څه خبرې اترې کړې دي، راځئ چې وورو. تنګ شو نو به داسې هغې وکړو، مونږ هم داسې وکړو، خو ما سوچ وکړو چې ما د مړي پس کم از کم لکه دومره خو وایي چې الله ته وکړي جنتونه نصیب کړي، بس مرګ حق دی خلاصې دی نشته که نه، دومره خو ووایه که نه دې ته یې پرېنښو. دې ټایم کې اواز وشو اشهد الله اله الا الله کټ یې اوچت کړو که نه دغه اوس څلورو تنو کټ اوچت کړي دي، هغه څلورو تن روان دي او خلک ما پسې دي مړی یې یوړو یار مړی یې یوړو اخوا وایي ته هم راځه مې ته په نه دا جنازه به څوک وایم مولوي صاحب شته دی په تا مې در سره یم که یاره چې هغه شرمولو شو هغه دي نه. زموږ یو ګرداور صاحب الله دې وبخښي هغه هم را سره و نو هغه چې څه وکتو نو هغه هم دغه کلي و نو هغه زه را روان که ما ته یې راته زه ستاسو داسې خلک لرې که یو حجرې ته یې بوتلم اوس حجرې ته غټ لوی زنځیر ورته لګېده لرې خو یې ده ته نن د یارو مونږ اخوا لاړو او زه بیا واپس کې تا پسې راځم که نه هغې بس مې نه دغه کېږي ما زه د خیره بس حجره ته که نه اوس هیله به بس حجره څه چې بره په دیوالونو ښځې و نر و لوی و واړه و ماشوم اخره کې سپي راوخته خدای اعتبار کوي هغه سپو ویل جوړ قیامت دی که ځکه دې سپو باندې که څه ته زلزله شي یا څه شي هغې ته مخکې نه پته لګي جلدي مړه هغه شرمولو شو هغه لکه سپو ویل جوړ څه قیامت دی که په خدای اعتبار کوي. اوس ګوره هلکه خو مونږ هم انسانان یو مونږ به د چا دعا لرو د خدای نیکبخت و مونږ له ځای راکړي چې ته سم ځای کې هم کېنوئ نو تاسو ته مونږ لاړ شو لاس هم میلوئ مړی شوی دی. بیا دې نه علاوه دا خو پرېږده لکه بعضې ځای کې په مړي کې به ناست یې موبایل به یې لاس کې تصویر مړی مې روس وباسي تصویر که نه وي بیا پته یې نه لګي هغې ته پته یې که نه چې دا غیبېږي که نو بس اکثر مونږ ته لکه دا تکلیف نور څه نه خو مونږ دې کې وایي چې یار ګوره مونږ هم ستاسو غوندې خلک یو ښه که ته مړی په لار روان دی نو هر مسلمان یم زه به مارمنه کټ مې نو اله کټ یې نیولی نو هلکه کټ خو دې نور هم نیولی که نه نو کټ به نه دي مونږ څه ثواب به لږ هم نه ګټو. ګرانو ملګرو که د چا دعا لور دی نو اول معلومات په کول پکار دی چې زنانه ده نارینه ده ماشوم دی او که لوی دی پس د هغې نه په هغې باندې روشنۍ اچول پکار یي. زما خوږ ملګری شکیل خان د چا دعا له ورغلی دی راځه ګورو چې څه غولې لړلي دي. الله دې وبخښي امین. یو لاس به اوچت کړو یار امین. ډېر ښه انسان اخلاق په ختم و هغې دلته مونږ سره یو شپه حجره کې شپه وه ډېر مونږ خندولي وو. یو خو خبره ده چې د کرکټ ډېر شوقي وو. یو ورځ ما سره په جیم بال لاندې وتو ما ویل چا بس پرېږده که نه خو ډېر ښه ولې ستا هم پسې خندا کړي پاسه زما نیا مړه ده ته هم پسې دا ډرامې کې دا نیا مړه وه نو دا خیر دی بچې دا ټولو باندې به ځي زمونږ نیکې باندې لاړو دا نیا باندې لاړو سیو شو او که نه دې ته وایي اګتې بګتې او د خلکو دماغ پې خرابولی قوته ګرانو ملګرو د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار سواتی د عدنان اقرب عدنان پلیټر هاوس ته راغلی دی او گپ شپ لګی راځي چې وورو. روشنه درشن والا روشنه ترور خو دلته شنو پردي خوراکونه ته کېنې یاره ته انسان یې که زناور یې هلکه نه مهدي ته څه پته لګي دا پردی دی راخې دومره سپک دل سړیه واسه چې دلته خلکو په لیدونو کې دلته لاسونه ډمګي چې خو هم نه یم دوه کسان نه مې په زور خلکو په لیدونو کې لاس باندې چې شرمونه ونه شرمئ. سلام علیکم بچاو خوراک نبی خاطرو کو حکومت سره ټکان مجنګ ورا پاسه الکا دی خوښه کینه جی خپانه شه دا ډېر خوش انسان انسان نه جوړه وي یو د الله درد نه راکړه کې سنا وي دا د واجب کاری خو یو شی مو ته الکا شرمول مکه منیر پاگل سے وہ
یا خدای دا خو چې ته د بوتلو سړی نه دی نو چېرته د بوتلو سړی نه خدای واچوه دا خوشي زویا دا خوشي زویا یاره دا منیر هم پوره شي دی اورې که د بوتلو سړی نه راځه خوراک شي نو ډاکټر صاحب سات به هلکه د خوراک شي نو پردي خوراکونو ته کښېنې یاره ته انسان یې که ځناور یې هلکه نه مهدي ته څه پته لګي دا پردی دی یاره خو راځه د ماوس په هوټل کې مې عدنان وخوړو نه رښتیا خوله مې وښویده منیر یم د عدنان په هوټل کې ولاړ یم مړز را سره په لاس کې دی او په دې کې صرف د مړزان والا را مینشن کوي د الله په نامه سره راکړه. 10 روپۍ ته اوسه پورې خو کله 50 راکولې کله 100 روپۍ راکولې هغه زه پیله یوازې یم کنه اوس خو زما واده کړی خرچې مې ډبلې شوې دي علاقه زمونږ په پیسو باندې اوس ښځه ساتې